په نامه د هغه رب چې زه یې د محبت سره اشنا کړم، په نامه د هغه رب چې زه یې د محبت سره اشنا کړم، بیا درود په هغې لوی هستی وایم چې ذکر یې په یاسین او په طه کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. جی لکه څنګه تاسو ته مو خپل انټرو کې ویلي وو، زموږ به رسو د بانګ درا کې ډاکټر علامه محمد اقبال رحمت الله علیه کوم طویل نظم شکوه جواب شکوه دی تاسو خدمات کې به پیش کوو. نو مو خو یې ویډیو کې ځکه شکوه جواب شکوه یې کټه نشو پیش کوی، سو هغه به ډېره اوږده شي ویډیو. اوس تاسو خدمات کې به صرف اول حصہ کوو شکوه. شکوه ځکه ضروري ده څو پرې د نظم شکوه جواب شکوه کومه شکوه حصہ دی هغه ته نوي پړاو کړي، نو جواب شکوه کې کومې علامه صاحب کومې خبرې کړي دي هغه نه بیا انسان نه پوهېږي. نو مو ټولو نه مخکې اول مو کوشش دا دی د جلامې چردیوال کوم پلیټ فارم نه دا پیغام شیعه کېږي، هغه مطلب دا دی چې ینګ اسپیشلی چې هغه دماغ کې کوم سوالونه لري نو ډاکټر علامه محمد اقبال رحمت الله علیه کوم انداز سره کلیر کړي دي نو لاجواب دي. نو مو وړوکې غونډې کوشش چې کوم مونه کېږي لکه څنګه هر انسان معاشرې کې اوسي معاشرې کې پاتې کېږي، هغه معاشره هغه انسان باندې څه حقوق لري. که هغه معاشرې کوم حقوق دي هر انسان یې پوره کول شروع کړي نو دا معاشره یوه ورځ به عظیمه معاشره جوړه شي. نو مو کوشش کوو چې تاسو خدمات کې اول شکوه بیان کو انشاءالله ته خدای پاک بیا مو ته توفیق راکړی کو مو به بیا تاسو په خدمات کې جواب شکوه هم پښتو کې بیانوو. نن مو راغلي یو تاسو خدمات کې ته شکوه بیان کو صدا پښتو کې ایمو چې کوم ترجیح دی ایمو کوم مخکې تاسو به سکرین باندې کسوئ هغه به دا شي چې اول به د شعر مو پښتو کې تشریح کوو، هغه نه بعد به بیا شعر اردو کې پړويږي. دا به خوان به داسې وکړي چې کله پښتو کې سړی مینټلی ریډي شي بیا ته شعر کله پړويږي نو هغه کې به نوره هم خوان راځي. عشق و مو سره 31 بندونه دي، 1913 پرې علامه صاحب د مسلمانانو کوم مزي کې کوم حال و د هغه کامیابی او ذکر کړی دی، خدای پاک ته شکوې ورکې هم کړی دي. بیا 14 سے لے کر 24 تک علامہ صاحب مسلمانوں کو موجودہ قوم دے کمپیریزن دنیا کی نور قوموں سره کړی دی. بیا 25 سے لے کر 31 باندې پر علامہ صاحب پروردگار ته دوا هم کړی ته خدای ایمودا کوم حالات په هو حالات بدل کې. علامہ صاحب 1911 کې دا نظم انجمن حمایت اسلام جلسے کې پیش کړی او بیان کړی و. چې کله دا نظم پیش کو نو ډېر تعداد کې اکثریت کې خلکو علامه صاحب ډېر داد ویل کو چې وکی سره ته د مسلمانانو اوس حالات حقیقي معنو کې ترجمانی کړي دي. او ځینې خلک ډېر داسې وي چې علامه صاحب د نظم سره اتفاق نه وکړو او زماندار یو اخبار اوس هغه کې علامه صاحب باندې فتوا هم جاری شوه چې علامه صاحب دا کوم نظم لیکلی دی دا یې ټیک نه دی کړي. نو مو به رسو اوس به تاسو خدمات کې پیش کوو. نو مین خبره دا ده چې هر څوک معاشرې کې وخت تېروي، یعنی خدای پاک انسان پاک پیدا کړی دی. که معاشرې کې موږ تاسو سره ډفرنټ دي هغه دا دی چې سوچ یعنی خود سوچ والا خلک هم شته، بد سوچ والا خلک هم شته، او د کم تعلیم والا خلک هم شته، زیات تعلیم والا خلک هم شته، میډل تعلیم والا خلک هم شته. ضروري نه ده چې معاشرې کې به ټول یو شی تعلیم او یو شی سوچ ولري، نه، سوچ کې ډفرنټ شته دی. سوچ سره اختلافات کېږي، تاسو ایمو سوچ سره اختلافات کوای شو، زه تاسو سوچ سره اختلاف کوای شم، نه چې مو د انسان جسم نه نفرت وکړو. او بل دا دی چې علامه صاحب ضروري نه دی چې موږ به د علامه صاحب کوم شعرونه دي اشعار دي هغه وکاسته ډیپټي ویر کو یا دا به داسې لکه چا ته ټیکا ویر کړي. نه، هر څوک حق لري چې هغه سره څومره تعلیم دی هغه سره څومره پوهه دی خپلې پوهې په مطابق هغه د علامه صاحب کوم شعرونه دي هغه تشریح وکړي. او بله ضروري خبره دا دی چې هر څوک معاشرې کې یعنی هغه خپل ځان چې کله سروایول معاشرې کې کوي هغه کسي چې نه ماته چې کم دي چې ماته زیات دي چی ضرورت ہے چیز ځان ته راوړم چې نه راوړم، یعنی انسان معاشرې کې ځان دپاره زندگی تیروي. خو د عظیم مسلمان دا هم ذمهداري کېدلی شي او ذمهداري دی چې هغه معاشرې کوم حقوق دي هغه خیال هم وساتي. یعنی که مو معاشرې مونې کوم حقوق دي هر انسان د هغه خیال ساتل شروع کا نو دا به مو یوه عظیمه معاشره یوه ورځه جوړېږي یو ورته بیا. د مسلمانانو تاریخ کې کومې عظیمې هستۍ تېرې شوي دي هغوی هم دغه وینا دی چې یونین سره هر څه کېږي. تاسو ته پکار دی چې اتفاق اتحاد سره هر یو ګول اچیو کړئ او تاسو مخ ته لاړ شوئ، دا د هغوی کول دي. راځئ بغیر وخت ضایع کولی تشریف شروع کوو. اول به پښتو کې تشریح کېږي، بیا به باقاعده شعر ویلی شي اردو کې. کامونه دوران شکوه کې تاسو ته څه غلطي وبرېښېږي هغه اوس نه مو معذرت خواهی معافي غواړو، ویل انسان دی کېدلی شي.
اول بند نه معلومیږي چې ډاکټر علامه محمد اقبال هم سوچ مرګل سره نوسته خپل هم سوچ مرګل ته یی چې مو کوم ټیم پرې مزي کې چې مسلمانانو کومي کامیابی تر لاسه کړې وي یغه ذکر وکړو مو کوم ټیم پرې مستقبل نه خبر نوسو مو کوم ټیم پرې خپل نقصان ځون تویر کوو خپل مرګلي تنقید ته کوي چې علامه صاحب ته خدای پاک نه دا ګیلا مکو علامه صاحب ته چې نامه ته خدای پاک دي توفیق طاقت را کړه د کومه ګیلا ز کوم هغه ګیلې ته پیکا مو ته رب را کړه نن به رب نه خپل چې مو کومه ګیلا د غزه بو ته پیش کوم کای مو ګیلا تاسو ته یا رب ته خا ونه لګي یا غوځ تاسو نه وافي غوړم خو زه به نن رب ته خپل ګیلا پیش کوم او مو ته رب د طاقت قدرت رکړی دی کیوں ضیاکار بنو سود فراموش رہو فکر فردا نہ کرو محو غم دوش رہو نالے بلبل کی سنو اور ہمتن گوش رہو ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں جرت آموز میری تاب سہن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو ویم بان کې ډاکټر علامه محمد اقبال یی چې حضرت ابراهیم علیه السلام ایمونه ما مسلمان یې یعنی مسلمان منا د هغه تسلیم شي پروردګار ته سر ټیټ کی دي کې ته شک نشته او نن د مسلمانانو د حالات جوړ شوي دي کوم رب ته خپل ګلاونه کو بل وچاته کو او نو په مثال دغه شپېلې یو هغه شپېلې کله ټوګ نه غږوي هغه نه غږي کله چې چوګي غږولي ولا راشي ته پیږي ته شپېلې څنګه غږیږي هغه نه مختلف قسم اوازونه راوځي مو دی هغه شپېلې په مثال یو ځکه مو ته چوګ راشي مو ګلې ووري نو مو هغه شپېلې غوندي بمونه دا شي مو ګلې براوځي مو تکلیفات به موږ ته بینو ډاکټر علامه محمد اقبال یای زه د خپل رب یو حقیر بندایم دي کې ته شک نشته خو رب ته بزنن خپل کومه ګلا ده هغه به پیش کوم رب مون نن خپل ګلا ووري ہے بجا شیوئی تسلیم میں مشہور ہے ہم کسی درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساز خاموش ہے پر یاد سے معمور ہے ہم نالاتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم اے خدا شکوئی اربابی وفا بھی سن لے اگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے دریم بان کې ډاکټر علامه محمد اقبال یی چې پروردګار ایتازات اول نه موجود وو د کائنات نو هم ایتازات موجود وو خو د کائنات ته دی پر جوړ کو تا خلق کو پیژندي تا او پیژندي چې تا ذات چوک د پروردګار د کائنات کې تا مختلف شیان پیدا کو هغه شیانو کې تا اشرف المخلوقات یعنی انسان هم پیدا کو هغه انسانانو کې ځنه د انسانيان وو هغه تا باندې ایمان وروړو ځنه د انسانيان وو هغه تا باندې ایمان نه وروړو تا باندې تسلیم نه کې پروردګار هغه ته چوت تسلیم کې هغه مسلمانان وو پروردگار هغه مسلمانانو تسلیم کې ایتا پر هر یو تکلیف قبول کو پروردگار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امت سره او پیغمبر سره پیغمبر سره احکامات غوي تویلا پیغمبر دین د پیغمبر نقش و قدم باندې لړو هغه صرف ایتا واجنه زغوي سره ازره کې ایتا ډور وو تو یو رب موجود ہے هغه د کائنات پیدا کړی دی تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم پھولتا زیب چمن پر نہ پریشاتی شمیم شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم بوئی گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نا نسیم ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی څلورم بند کې علامه صاحب پروردګار ته چې پروردګار مسلمانانو نه مخکې یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم امت نه مخکې کوم خلق ابود وو هغوی تصویر مختلف قسمو چا بوتان منلو چا تیږي منلې چا ونې منلې پروردګار هغوی دا ویل چې یو شی لیدای نشي هغه منای څنګه شي پروردګار چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم امت یعنی مسلمانان د تال یاري کې راغلو د تال یاره آشه جهادی وکړو چې هغوی خلکو ته ویله چې رب چوک دی رب کوم ذات دی او چې مسلمانانو کوم نه منه د تال یاري کې قربانۍ ویر کې د تال یاري کې تکلیفات ویر کو داسې وکړو ما نه دي ویر کړي لکه څنګه مسلمانانو هغو جاهلو ته هغو کافرو ته تو تبلیغ وکړو ہم سے پہلے تا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تے پتھر کہیں معبود سجر ہو گرے پے کرے محسوس تھی انسا کی نظر مانتا پھر کوئی انے دیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تو کوئی نام تیرا قوت بازوی مسلم نے کیا کام تیرا پنځم بند کې علامه صاحب پروردګار ته یې چې پروردګار د دنیا کې تو مختلف قومونه آباد کړي تو دغه دنیا کې سلیو قوم تورانی قوم چین والا قوم ساسانی قوم یونان والا یهود و نصارا ته پیدا کړي پروردګار دا ټول قومونه په لاسو پر یا لرلو ځنه داسې قومو کې ځنه داسې دي قومو کې خلکو چې هغه هوښیار او جنګجوی او هر څه خو د تا نامې باندې تا نامې پرچار باندې هغو قومو هیڅ مخکې مزل نه دی کړی چې ته دنیا کې تا کومه توحید کلمه دی هغه یې مخکې بولي وي که بوی تله صرف د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم کوم امت و یعنی مسلمانانو د تا لیارې کې هر قسم تکلیفونه برداشت کړي دي د تا توحید نامې پوره هغوی هر څه کړي دي د تا توحید دنیا کې
پریشان کړی دی. بس رہے تھے یہی سلیوک بھی تورانی بھی اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معموری میں عباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے. شپږم بند کې علامه صاحب یې چې پروردګاره موږ د تا نامې په وجې چې موږ ته جنګونه مار وکړل شوه موږ صرف جنګ به کولو صرف د تا نامې پاره به موږ جنګ میدان ته تللو جنګ به موږ صرف د تا نامې پاره کولو پروردګاره موږ هغه ځای کې جنګونه وکړو چې هغه ځای کې خشکي وه اوبه نه وې پروردګاره موږ هغه ځای کې جنګ وکړو چې هغه ځای کې ټول دریاب و اوبه موږ ته جنګ وکړو پروردګاره موږ هغه ځای کې ځانونه وکړو د هغه ځای کې موږ نه مخکې هغه ځای کې د تا نامه چا الله اکبر نامه نه وه بلنده کړي لکه څنګه موږ یورپ کلیساو کې ځانونه وکړو موږ د افریقا سراوانو کې ځانونه وکړو پروردګاره موږ سترګو کې د دنیا هر یو دولت ډېر وړوکی برخېدو موږ د جنګ میدان کې نه هم د تورو سیرو کې هم د تا کلمه وویله د تا آواز مو بلند کو. تہے ہم ایک تیرے مارکا آراؤ میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی جہاں دارو کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. وم باندې کې علامه صاحب پروردګار ته یې سره به موږ څومره جنګونه کړي دي او جنګو کې زمونږ څومره مصیبتونه تیر شوي دي صرف د تا توحید نامې پاره که موږ جنګ میدان ته لاړ یو که موږ هر شي ته لاړ یو صرف د تا نامې بلندۍ دپاره موږ سره چې ته دنیا حکومت موږ سره چې ته د دنیا مال او د دنیا څه لالچ نه و موږ صرف جنګ د تا نامې پاره کړی دی که موږ بوتان مات کړي دي که موږ د کافرو سره میدان ته جنګ میدان ته وتلي یو که موږ هر څه کړي دي موږ صرف تا نامې پوره کړي دي نه څه خپل دولت دپاره نه څه خپل نامې دپاره موږ صرف د تا توحید پوره هر څه کړي دي. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کے مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیری نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے سر بکب پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی اوزار و مال جہاں پہ مرتی بت پروشی کی عوض بت شکنی کیوں کرتی. اتم باندې کې علامه صاحب پروردګار ته یې ته پروردګاره مسلمانانو تا باندې دوره یقین به ساتلو دوره ایمان به دوره تقوا به ورکوي واسه کله جنګ میدان ته به هر څومره هغوی په خلاف ډېر تکړه پلوان ویل نه راغلو خو مسلمانانو ته به هغه نشو ټینګېدی پروردګاره که مسلمانان بېګوډ شوي دي که جنګ یې کړی دی صرف یې تا نامې پوره کړی دی چې تا نامه بلند شي پروردګاره که د توحید نشانه د توحید کوم نقش دی هغه د کافرو زړو کې هم کېنستلو ډیر خلک مسلمانان شو هغه صرف مسلمانانو هغه جدوجهد وجې نه چې مسلمانانو خپل د جان و د مال هیڅ خاطر ونه ساتلو صرف د تال یاري کې ووتلو جهاد یې وکړو. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤ شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. انم باندې کې علامه صاحب پروردګار ته یې ته پروردګار ته وایه چې د خیبر هغه دروازه د خیبر کلي هغه دروازه مولا علی علیه السلام راولوړوله هغه نهر باندې واچوله مسلمانان هغه نهر باندې راپورې شولو کیله پته شوه پروردګار هغه صرف مسلمانانو هغه لښکر و هغه مولا علی علیه السلام اوس هغه خیبر دروازه یې ولوړوله پروردګار ته یې پروردګار د شهر کیسر څه کوم چې هغه ډېر طاقت قدرت لرلو هغه مسلمانانو پته خو د تا نمای بلند کا پروردګاره هغه خلک چې هغه ځانه خدایان جوړ کړي وو ځانه به هر څه دین و اسلام برابر کړی وو پروردګاره هغه لښکر هغه کفار مسلمانو نیست و نابود کو د تا نمای بیا زنده کا پروردګاره هغه خلک چې هغوی به اور به بال وو هغوی به عبادتونه کولو هغه اور ختم کو مسلمانانو د تا تذکره د تا ډار هغوی ته یې وښیلو ته د رب عبادت شروع کوئ نه چې تاسو د اور عبادت کوئ هغه صرف مسلمانانو. تو ہی کہہ دے کہ اکاڑا دری خیبر کس نے شہر کے سر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے کاٹ کر رکھ دے کو پار کے لشکر کس نے ٹنڈا کیا آتش کدائی راکو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدا کو. لسم باندې کې علامه صاحب یې چې پروردګار هغه صرف مسلمانانو چې د تا نمای بلند کا کني دنیا کې تا هزار قومونه پیدا وکړي وو هغه کوم قوم و چې تا پوره جنگ ترې وتو هغه کوم قوم و چې
چې هغه توره اوچاته کړه جنګي میدان ته ووتو. هغه کوم قوم و چې هغه تکبیر نارې شروع کړي، الله اکبر نارې شروع کړي، هغه کوم قوم و چې پته یې مکه په دارون 360 بتون یې موت کړه، بتون به غورځېدلو. هغوی به ویله چې رب یو دی، هغه چې هغه رب دی چې هغه د کائنات یې جوړ کړی دی. هغه صرف مسلمانان وو چې ایټالیاري ترې ووتو، دا قسم جهاد یې وکړو. بل یو قوم داسې جهاد نه دی کړی لکه څنګه مسلمانانو ایټالیاري کې جهاد وکړو. کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشی بیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہادار ہوئی، کس کے تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کے ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. 11 نمبر بان کے علامہ صاحب یہی تو پروردگارا مسلمانان آغا قوم دے چې کله به جنگ شروع جنگ میدان کې بو چې کله به د المنځ ټایم راغلو او ټول هغه مسلمانانو کې که هغه به وړوکی و که غوړ به که امیر به که هر څنګه به ویلې نه و چې کله به د تا دین د اسلام د احکام خبره راغله هغه به ټول یوه سب کې ودرېدو، هغه به ټول برابر شو. هغه کې به دا نه معلومېدو چې دا محتاج دی یا دا غني دی، دا امیر دی، دا غریب دی، دا وړوکی دی، دا غوړ دی، ټول به یو سب کې ودرېدلو. ایتا عبادات به شروع کو، د تا بزرګي به بینوله، هغه صرف مسلمانانو. آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کڑے ہو گئی محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. 12 نمبر باندې کې علامه صاحب یې چې پروردګاره هغه صرف مسلمانانو چې د تو نمې پوره د دنیا هر یوه کوڅه، هر یوه خونه، هر یوه ګلۍ راولټوله، هر یوه سرا، هر یوه وچه، هر یوه لمده ځمکه یې راولټوله، د تا پیغام یې ورکې هلته پرشان کولې کوشش یې وکړو مسلمانانو ته هر څنګه تکلیفات ورسېدو. کله هغه به ناکام هم هغه په هغه کې شو خو هغوی خپل کوم جدوجهد و هغه نه پرېږدولو. پروردګاره هغه مسلمانان و چې هغوی دنیا باندې کله چې د تا توحید پیغام یې وړلو هغوی پسې وچه ختم شوله، هغوی ډېرې مینې نه سمندرانو کې هم وسپې ګاډې کې تو ته ویله ربه چې تا توحید پیغام خو مو وچه باندې مکمل پرشان کو، خو که دا سمندر یې مو منځ کې نه وی راغلی مو به نور هم مخته لاړ وای، خو دا سمندر یې مو منځ کې راغلو. هغه سمندر کې هم هغوی ډېرې جذبې نه هغه خپلې وسپې ګاډې کړې، د تا پیغام مسلمانانو دوره دنیا کې پرشان کړی و. محفل کون و مقام سحر و شام پرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. 13 نمبر باندې کې علامه صاحب پروردګار ته چې پروردګاره د دوره هر څه په باوجود چې مسلمانانو طال یاري کې څه نه وکړلو، پروردګاره مسلمانانو باطل نظام د دنیا تخین راولوړولو، پروردګاره د توحید پرچار وکړلو، پروردګاره مسلمانان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حجت الوداع په مکې باندې هر چاته خپل حقوق مرتبه وخیله. پروردګاره مسلمانان بقدستان نمې پوره هغه کوپار کابینه هغه بتون ختم کړو، د تا سجدونه هغه کعبه ډکه کړه. پروردګاره مسلمانانو قرآن د قرآن احکام سینو پسې ولګولو. پروردګاره دوره هر څه په باوجود چې مسلمانانو طال یاري کې وکړو. علامه صاحب یې چې بیا هم مونږ دا ګیله دی چې مو وفادار نه یو، که به مو وفادار نه یو ته هم مونږ خپل مخ رړولی دی، ته هم مونږ خپل کوم د رحمتو برکتو کوم نظام دی هغه بند کړی دی مسلمانانو نه اوس د تنګ احوال و. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. 14 بنا د اشکوی دویمه حصہ د علامه صاحب موجوده چې کوم مسلمان قوم دی او دنیا کې نورو څورو قومونه به دي هغه سره یې کمپیریزن کړی دی. 14 بند کې علامه صاحب یې چې پروردګاره دنیا کې سینکړو قومونه اوس هم ابودي چې هغوی کې ګناهګار هم شته، غافل ورکې هم شته، جاهل ورکې هم شته، هوښیار ورکې هم شته، او ځینې داسې خلک هم ورکې شته دي چې هغه د تو نامې نه بیزار هم دي، اوس پرې تا باندې هغوی ایمان نه دی راوړی، او ځینې داسې هم شته چې هغوی ګناه ته ګناونه نه یي. پروردګاره د تو څومره رحمتونه دي هغه اغیار باندې دي، یعنی مسلمانانو باندې نه دي، هغه د اغیار کشانو باندې دي. مسلمانان چې کوم بیچارې دي هغه ډېر تکلیف کې دي، دی وخت کې ډېر بدې ورځې کې دي، ایتا رحمتونه مسلمانانو نه دی وخت کې بالکل وختي دي. امت اور بھی ہے ان میں گناہگار بھی ہے، عجز والے بھی ہے، مست میں فندار بھی ہے، ان میں کاہل بھی ہے، غافل بھی ہے، ہوشیار بھی ہے،
سینکڑوں ہے کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہے، رحمتیں ہے تیری اغیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ 15 نمبر باندې علامه صاحب پروردګار ته چې پروردګار هغه خلک چې هغه کافر دي دنیا کې اوس آباد دي، هغه ډېر خوشحال دي. هغوی چې مسلمان هغه مسلمان اوس نه دي پاتې شوي چې مخکې به سره یو لاس کې قرآن و بل لاس کې به سره تور وایي جنګي میدان ته به تللو. مسلمانان اوس ډېر فرقو کې تقسیم شوي دي، ډېر بې اتفاقه شوي دي. پروردګار ته چې ربه تا سره څه احساس نشته چې هغه غوندې نظام چې هغه مسلمانانو ډېر تکلیف سره راوړی دی، هغه نه یو ورته بیا کافر راغلي دي، کافر ونې مسخرې وایي. پروردګار ته چې پروردګاره موږ باندې رحم وکړه، پروردګار ته چې د خپل توحید خیال وساته، مسلمانانو ته یو ورته بیا آشه زور، آشه توفیق، آشه قدرت ورکا. وہ صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منظر دہر سے اونٹوں کی خودی خوان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. 16 نمبر باندې علامه صاحب پروردګار ته یې چې ربه هغه خلک چې هغوی ته د محفل کې د خبرو کوله نه ورسي، هغه خلک چې هغوی هر یو هغه کار کوي چې هغه تو معنی کړی دی، هغه خلک چې هغه کافر دي تو نه مني. پروردګاره دی وخت کې هغه مسلمانانو نه ډېر مخکې دي، مسلمانانو مذاق د وچتوي. پروردګاره مسلمانانو ته صرف وعده هور میلاو شوي دی، خو پروردګاره دی دنیا کې کافر چې کومه دي هغه هر شي کې مسلمانانو نه مخکې دي، هر یو فیلډ کې مسلمانانو نه مخکې دي. او پروردګاره مو باندې رحمتونه تو ویلي بند کړي دي. پروردګاره چې څنګه مخکې تو رحمتونه مو باندې وو، هغه مو باندې اوس ویلي نشته، ویلي مسلمانانو هر شي کې اوس چټ دي، او هغه خلک چې هغه کافر دي هغه ہر شي کې مخته دي. یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. 17 نمبر باندې علامه صاحب رب ته یې چې پروردګاره د تو حکومت خو په ځمکې په اسمانونو په کائنات کې هر ځای باندې تو حکومت دی. پروردګاره ایتو قدرتونه خو ارضی کې دي، پروردګاره ایتو قدرتونه خو کائنات کې هر چی ته موجود دي، که ته وغواړې ایوې سرا کې هم ته سمندر وباسای شي. پروردګاره د تو سره خو هیڅ کمای نشته، خو پروردګاره بیا دی وخت کې مسلمانان ویلي دوره هر چی کې چټ دي، ویلي کوپارونه هر یو فیلډ کې هر یو شي کې مسلمانان چټ دي، کوپار مخکې دي، او کوپار د مسلمانانو رسوایی، کوپار د مسلمانانو مذاق اوچتوي، تانی ویر کوي. پروردګاره چې مو سوره مزی کی سوره محنت سوره خوری کړی وه، صرف یہ دی واجب پوره مو کړی وه چې کوپار مو پسې وخندېږي. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے توٹے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دشت ہو سیلا زدہ موج سراب، تانا اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے. 18 نمبر باندې علامه صاحب یې چې پروردګاره مسلمانانو حالات اوس ډېر سخت خراب شوي دي. د کوپارو هر یو فیلډ کې هغه خلک چې هغه تو باندې ایمان نه راوړي، هر یو فیلډ کې مسلمانانو ډېر مخکې دي، مسلمانانو ډېر چټ پاتې دي. پروردګار ته یې چې پروردګاره هغه یو حالات چې مخکې هغه یو پوزیشن چې مخکې به مسلمانانو سره و هغه اوس کوپارو سره دی. پروردګار ته یې چې پروردګاره موږ هېڅ کله نه غواړو چې موږ اغروب دبدبې نه مسلسل چټ ته راشو، موږ خو هرمشه دپاره غواړو چې موږ بیا شی رنګ راوړو. پروردګار ته یې چې موږ خو هېڅ کله نه خوښوو چې کوپار مونې بچیي وکړي، کوپار مونه مخته شي. پروردګار ته یې چې پروردګاره رحم وکړه. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. 19 نمبر باندې علامه صاحب پروردګار ته یې چې پروردګاره هغه خلک چې مسلمانانو کې ډېر پرهیزګار ډېر متقي خلک وو، هغو خلکو تعداد مسلمانانو کې اوس ډېر کم شوی دی. هغه خلک چې ماښام نه ونیسئ سبې پرې به تا ته سجدې تا ته المنځونه کولو، هغه اوس مسلمانانو کې ډېر کم پاتې شوي دي، هغه دوره کم پاتې شوي دي چې هغه چې اوس چراغ بل کې یو لټویا په ډېر مشکله سره مسلمانانو کې هغه کسان به تا ته پیدا شي، هغه کسان ختم شوي دي. رب ته یې چې تا مسلمانانو نه هغه رحمتونه اوس بند کړي دي، چې څنګه تا مخکې هغه رحمتونه برکتونه وو هغه مسلمانانو اوس نشته. رب ته یې علامه صاحب محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کے آہے بھی گئے صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئی اپنا صلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھ بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے،
آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، ابھی انہیں ڈھونڈ چراغ روح زیبا لے کر. شلم نمبر بند کې علامه صاحب پروردګار ته ایسو پروردګار د مسلمانانو زړه کې د تو مینه د تو اخیری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مینه د قرآن مینه و سپری مغاشه ده څه کمال ورکی نه درغله پروردګار مغاشه درد و سامولرو پروردګار بیا مو باندې تو ویل تو مون خپل مخ راول ده پروردګار مو باندې تو ویل خپل نعمتونه باندې کړی دي پروردګار مو باندې د ویل داشه عذابونه نازل کړی دي لکه اوس دي څنګه چې مخکې مونږ نعمتونه وو هغه شی اوس ویلی نشتا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رب تیائی. درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رام آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی. ایک اسلام بربان کې علامه صاحب پروردګار ته ایسو پروردګار مخ د تو مینا او د تو پیغمبر مینا پریخي نه ده پروردګار ته هغه عشق خو سپری مسره مغاسه ده پروردګار ته مخ چې تا بوت ګيري پیش چې نه د کړي مخ هرمشه د پر ابوت شکنی پیش کړي ده پروردګار ته ایسو پروردګار مسره خو حضرت رسمي سلمان و اویسی کرنی و مثل بلال حبشي مغاز کوم مینا محبت پیغمبر سره وا هغه کوم اصول هغه خو سپری مسره زړه کې زنده دي او سپری خو غنه مو چې توریان نیلون پروردګار بیا مونی د تو هغه رحمتونه ویلی نشتا ویلی پروردګار رحمتونه منوریا شوی دي مخ مغاس یو څنګه اول وو مغاس عقیده کې و سپری مو یو کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و ویسے کرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبے رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. 22 نمبر بند کې علامه صاحب ایسو پروردګار څنګه بس تو سره مخکې مو عشق لرلو هغه شی عشق به تو سره اوس من لرو پروردګار څنګه به مخکې تو ته مو عبادت کولو هغه شی عبادت به تو ته اوس من کوو پروردګار څنګه به مخکې مو د تو هر بو قانون پابندی کوله هغه شی اوس من کوو پروردګار خو هغه خلک چې هغه تو نامینا وریا دی هغه کوپور دی تو نمنی پروردګار هغه نه خو اوس هم خو یو مخ اوس د تو نه ما خولو تو ته سجدا کوو پروردګار بیا هر چی کې هغه مون ویل مخکې دی مسلمانون ویلی درست تا پوتی دی تا مسلمانون نے ویلی خپل رحمتونه بند کړی دی. عشق کی خیر وہ پہلے سیادہ بھی نہ سہی، جادہ فیمائے تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مسترب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. 23 نمبر بند کی علامہ صاحب پروردگار ته ایسو پروردگارا غار حرا کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے د قرآن نازل کو او تا کوم دین دے اغزینا مکمل شو پروردگارا ہزار خلق اغزینا د تو لیار باندې روان شو پیغمبر هغوی ته تبلیغ وکو ہزار صحابان نور تبلیغ وکو نور خلق هغوی مسلمانان کو ربا مو مغا کسان یو چې کوم مخ یو پروردگارا اوس مو باندې هغه رحمتونه ویلی نشتا اوس مو کوم سینې دي هغوی کې عاشه رحمتونه ویلی نه نازل کیږي لکه څنګه به مخ یو کني مسلمانان خو مو مغایو مغزین رغلیو پروردگارا سر پارا پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پونگ دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ سامان ہے تجھے یاد نہیں. 24 نمبر بان کے علامہ صاحب یہی تو پروردگارا څنګه وسمخ کې خلق عبادتو کې لګیاو څنګه وسمخ کې خلکو سره د تو ډور وو مسلمانان به څنګه مخ کې مقام نونی ساس بیل پرې سجدو کیو عام مسلمانان پروردگار اوس نه دی پاتې شوی پروردگار چې تو نعمتونه مونږ بان شوی دي د تو رحمتونه مونږ بان شوی دي د مسلمانانو عاشه حاصله نه دی پاتې شوی چې څنګه مخ کې حاصله به وي پروردگار زړو کې هغه د مسلمانانو هغه زور نه دی پاتې شوی چې څنګه مخ کې به د مسلمانانو هغه خونی چې مخ کې به د تو عبادتونه الته کېدو رانه کې به وي هغه نه بنور خطو هغه نظام اوس مسلمانانو کې پروردگار نشته ختم شوی دی. وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارے محفل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا، گر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، اے خوش آروز کی آئی وبست ناز آئی، بے حجابان سوئی محفل ماباز آئی. 25 نمبر بند کی آئی تو پروردگارا آغا باغ
هغه بدشایي چې مخکې مسلمانان وي هغه اوس کفار خپل لاس کې اخیستي دي. هغه خلک چې مخکې دغه باغ ملیکان وو یعنی مسلمانان هغه اوس څنګ ته ناست دي، هغه باغ ته خود نشي ورتلی، دغه باغ نظاره وریا نه کوي. پروردګار ته چې پروردګاره هغه طاقت یې ورته بیا موته راکړه، هغه قدرت یې ورته بیا موته راکړه. علامہ اقبال ورته وایي چې پروردګاره تو ته خو څه کمای نشته. بادکش غیر ہے گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکپ نغمئی کو بیٹھے، دور ہنگامئی گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہے منتظری ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزے دے، برکے دیرینا کو پرمانے جگر سوزے دے. 26 نمبر بند کے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پروردگار 23 پروردگارہ ہر یو مسلمان بیا بیتاب دے، مسلمان بیا تیار دی، پروردگارہ یو ارتے بیا مبوندے آشے رحم کرم وکا. پروردگارہ ہر وہ مسلمان ریڈی دے تو بیا یو ارتے آشے خواند روڑی تنگی مسلمانوں مخ کے پاسٹ کے خواند وہ مزی کی خواند وہ. پروردگارہ منی رحم وکا. پروردگارہ تو خزانوں کی ہوئی سے کمائی نشتا تو خدا مسلمانوں نے لگ انتی ورتے بیا رحم وکا تخی لگ یو ارتے بیا وکسا. میں آوارہ اناتاب ہے پھر سوئی حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مزا کے پرواز، مسترب باہ کے ہر غنچے میں ہے بوئی نیاز، تو ذرا چیٹ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. 27 نمبر بند کی علامت طبیعی تو پروردگارہ مو مشکلات آسان کا. پروردگارہ مسلمانوں تیورت بیا طاقت ویر کے رحمتون پنازل کے. پروردگارہ مسلمانوں آغا کم مخ کی زور واش زور یورت بیا ویر کا. پروردگارہ امو دا ہند کے یعنی بری صغیر کی کم کسون دی کم مخلوق تے اغوی کی صحیح معنوں کی کم مسلمانوں دی اغوی کی صحیح معنوں کی دے مسلمانے آغا دام ہو چوا. پروردگار تے تو پروردگارہ تو صحوی سے کمائی نشتا تو خو آر چنگی کوائشے اقبال دربنا دعو کئی. مشکلیں امت مرحوم کی آسا کر دے، مورے بے مایا کو ہمدوش سلیما کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر عارضہ کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے، جوئی خون می چکد از حسرت دیری نامہ، می تفد نالے بے نشترے کد سینہ ماں. 28 نمبر بند کے علامہ صاحب یہی تو پروردگارہ مسلمان دورا پہ دپاک شوی دی تو مسلمانوں کی پیرکی جوڑی شوی دی. پروردگارہ مسلمانوں کی نند سے مسلمان پیدا شوی دی تغا اغیار سرکینی اغیار تا د مسلمانانو کمزوری خی اغیار تا د مسلمانانو ولونی آئی. پروردگارہ دی مسلمانانو کے آش مسلمانان ہمشتا تا د اغیار مداتی کوي خپل مسلمانانی په ویر کړی دی. پروردگارہ دی چمن کې یو زیم تا د اتفاق اتحاد او د تا آغا ترانای آیم سکومه تا مسلمان باندې پارچ کړی د قرآن مجید کی تولیدی تو پھر کے ما جڑوئی خود ما آواز چوک نو اوری اے ما آواز نے چوک نر پچی کی تو ما سا اتفاق کی. بوئی گل لے گئی بیرونی چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئی ڈالیوں سے زمزمے پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک. 29 نمبر بند کے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پروردگار 23 پروردگارہ آشای خواند مسلمانوں اس ندے پوتے شوی تنگی مخ کیو آشای اتفاق اتحاد مسلمانوں کی نشتہ تنگی مخ کے اتفاق اتحاد مسلمان اس فرقوں کی تقسیم شوی دے مسلمانوں کے اس آغا اتفاق اتحاد نشتہ مسلمان پا مثال دسے رجیدلی دی لکا سنگی گول وریجی گی. پروردگارہ یو زیم سز پیرکو ہر چینا بلاتریم. پروردگارہ خودی گلستان کے خودیم خود ما آواز چوک نووری. پروردگارہ ایما سنی کم آواز دے آغا باندی چوک ارجمکی گی نات موسر ادری گی. کمریا شاخ سنوبر سے گریزہ بھی ہوئی، پتیا پھول کی جڑ جڑ کے پریشاں بھی ہوئی، وہ پرانے روش باغ کی بھی راہ بھی ہوئی، ڈالیا فیران برق سے اوریا بھی ہوئی، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلستان میں سمجھ جاتا کوئی پریاد اس کی. 30 نمبر بند کی علامہ صاحب پیغام ارکوی تو مزہ اس نے جینے کشتا مزہ نہ مرنے کشتا.
مزه څه مو ترې کوي دغ کې مزه کوي چې د خپلې سینې کومې وینې دي دا وچې کم. یعنی علامه صاحب در اصل کې دا پیغام ورکوي چې هر یو کار چې ته کوې هغه یې جدوجهد سره کیږي، هر یو ګول چې ته اچیو کوې هغه دپاره خواري محنت لګیږي. یعنی موږ ته پکار دی که بیا مو غواړو چې مو مسلمانان آشی ورته بیا شیخوان کې راشو نو بیا به مو خواري کوو محنت کوو. په ما سینې کې کوم دا رزونه دي هغه رزو لیدلې ولا چوک شته نه چې دا رزونه وکړي. مسلمانو کې درو چوک پاتې نه شو هغه مو سره ودرېږي، مو سره لبیک وي، مو سره مخ ته لوړ شي او یو ورته بیا مسلمانانو شیخوان راشي. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بیتاب ہے جوہر میری آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میری سینے میں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہو وہ لالے ہی نہیں. 31 نمبر بان کې ډاکټر علامه محمد اقبال چې پروردګاره همو کلام کې دوره زور، دوره قدرت، دوره طاقت پیدا وکړه چې دا خو بیا ولې مسلمان رویښ شي، دا یو بیا سار نه جدوجهد شروع کړي، یو سار نه بیا وعده وکړي، بیا اهلو ته لوړ شي دا مسلمان قوم لکه څنګه مخکې و. پروردګار ته چې پروردګاره ما زبان هندي دی، ما زبان خو عربي نه دی، خو پروردګاره ما څور را د نغمه وه، ما څوره د فریاد و دی کې ټوله تا سره او د تا خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مینې یو اظهار و، بل هیڅ نه و. پروردګاره ته مو زر تر زره مسلمانانو دا حالات په هو حالاتو بدل کې. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہو، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہو. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہو، پھر اسی بادہ دیرینا کے پیاسے دل ہو. اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو